السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورو تاسو ملګری سان الله ملګرو په سکرین باندې په دغه پکچر تاسو ته ښکاري چې دا پټان فلم دی. بدی پټان فلم کې زه نن د دې پښتنو نه یو سوال کوم چې یاره بدی پټان فلم کې داسې څه د پښتون تصویر شو کړی دی چې مونږ پښتانه رالږو دې باندې بار بار ویډیوګانې جوړو چې یاره پټان فلم کې داسې شوي دي، پټان فلم د پښتنو نوم یې روښانه کو. نو نن زه ستاسو نه سوال کوم، آیا د دې فلم نوم چې دی تش پټان دی؟ په دې فلم کې نوم صرف د شاهرخ خان پټان دی او که نه په دې کې د پښتون یو ښه تصویر هم شو کړی دی؟ نن زه ستاسو نه دغه یو سوال کومه. بله ملګرو زمونږ ډېر سوشل میډیا کوم ملګري دي هغه رالږي او په دې فلم باندې ویډیو جوړوي چې یاره دا ډېر ښه فلم دی او دا وګورئ او دا سپورټ کوي او دې کې د پښتون یو ښه تصویر ښودلی دی. نو والله زه ډېر زیات خفه شومه چې یاره زموږ د پښتانه اوس هم قمقل دی، اوس هم هغه نیګیټیو سوچ دی چې دوی رالږي او د انډیا په یو فلم باندې هغه خپل ریکشن کوي. ملګرو که مونږ سوچ وکړو که نه او تاسو هم دغه فلم وګورئ، په دې کې خو ماته داسې خاص څه نه ښکاري چې یاره د پښتون سپورټ یې کړی دی، د پښتون یو ښه کلدار یې پکې چې دی هغه ستایلی دی، هغه جاسوسي هغه دغه حرکات یې پکې کړي دي دغه شاهرخ خان. او بیا مونږ راپاسو پښتانه او په دغه ویډیو جوړو چې یاره دغه فلم وګورو دې کې پښتون دا شی شوی دی کې د پښتون شان دی. واپس وله مونږ دغه فلم چې دی دا مشهورو چې یاره دغه فلم وله وګورو او د دغې ټول کمې په دغې پیسې راځي یا په یوټیوب باندې فیسبوک باندې یا په کمې سلیماګانو باندې چې پاکستان کې چلیږي هغه ټول سپورټ چې دی هغه انډیا ته ورکړی کېږي، مونږ پښتنو له نه. صحیح شوله. بله ملګرو که مونږ سوچ وکړو که نه نو مونږ یو پښتون داسې شی جوړ نه کړو چې یاره هغه هندوان یې وګوري، هغه انګریزان یې وګوري چې یاره پښتون داسې کارنامه کړې ده، خو الټه رالږو او په هغه ډمانو باندې هغه اکټرانو باندې د هغوی ویډیو کوو چې یاره هغوی داسې کار کړی هغه داسې کار کړی دی. ملګرو دغه شاهرخ خان چې په ځان باندې پټان نوم کېښو، پټان فلم یې جوړ کړو، دغه تقریبا یو څو میاشتې مخکې په سعودي عرب کې یو شو او د هغې له هم تللی و. هغه شاهرخ خان چې کوم پې زموږ دغې پښتنو ویډیو جوړولې، نن د هغه شاهرخ خان فلم دوی راخلي او دا وګورئ او دا داسې دی او دا هغسې انتې دی. نو زه تاسو ته منت کوم چې دا حرکت پرېږدوئ، ځان دومره جوړ کړئ چې پخپله د دعا قابل شئ. هغه ځه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي. نو زه تاسو له یم ملګرو چې په خپل ځان کې انرژي پیدا کړئ، خپل ځان داسې جوړ کړئ چې یاره زه یو کس ګورم هغه ما ولې نه ګوري، دغه انګریز ما ولې نه ګوري، دغه هندو ما ولې نه ګوري. نو په ځان کې دونه بوډنس پیدا کړئ، دغه د انګریزانو دغه د هندوانو په فلمونو باندې ځان مه مشهوروئ او د هغو فلم له داسې یو هوا داسې یو وایرل ټرایک فلم مه ورکوئ چې یاره بار بار پې کس راځي او ویډیو پې کوي او دغه فلمونه له مشهورېږي او دغه ورته ځي خلک یوټیوب باندې ګوري. که زما ویډیو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ما له اجازت هم راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.